د افغانستان د ستر امپراتور احمدشاه بابا څنګه چې دی پکښې استوګن و هغه کور هم پر هغه حالت باندې پاته دی. د احمدشاه بابا د کور په اړه، د مقبرې په اړه، په ځانګړې توګه د دې شخصي ژوند په اړه باندې زه په کندهار کې د هنر او فرهنګ د امیر ښاغلي عبدالشکور څپان صاحب سره لږ بحث لرم. څپان صاحب مننه چې وخت مو راکړئ. په پیل کې که د احمدشاه بابا د کور په اړه باندې لږ معلومات راکړئ چې د هغه کور پر کوم حالت دی او چارې تر اوسه پورې کوم حد ته رسېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او تاسو یو ډېره ښه اهمه موضوع ټاکلې دې لپاره چې موږ تاسو په دغه فرهنګي یا لرغونې عبیدې باندې بحث ولرو. دا چې د ستر امپراتور احمدشاه بابا کور تاسو غوره کړی د کندهار ښار احمدشاهي ښار په مرکزي نقطه کې یا په لومړۍ ناحیه کې خپله د احمدشاه بابا کور هم موجود دی. دا چې د احمدشاه بابا کور خپله د لوی امپراتور احمدشاه بابا په هدایت باندې په 1102 هجري قمري کال کې د مسلکي فني انجینرانو په توسط باندې دا کور د لې په خپله په احمدشاهي ښار د مقبرې څخه تقریبا نږدې موقعیت لري او ډېر لرغونی او پخوانی کور دی چې بیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره د تاریخي ابداتو په لیست کې هم شامل دی. یاد کور چې 6.14 متره مربع مساحت لري او په دې کور کې 8 میشتې خونې موجودې دي چې په هغه کې برنډه، پخلنځی او 2 دانې حوضونه چې یو په خپله په زیرزمینۍ کې او یو د کور څخه د کور د په ثانیه حویلي کې موجود دي. نو دا چې هغه د ثانیه حویلي حوض یې اوس پټ سوی دی د وخت په تېرېدو سره او د هغه زیرزمینۍ حوض یې اوس هم موجود دی. دا چې کندهار د ګرمسیر ولایت دی او د دوبي په موسم کې بیا دلته څه شدیده ګرمي وي، نو ځکه په هماغه وخت کې چې د کولرو یا د یخې هوا کوم سهولتونه موجود نه وو، نو د هماغه وخته په کتو بیا هلته د اوبو په زیرزمینۍ کې یو حوض موجود دی چې هغه شاوخوا ته په هغه پخوانۍ چارکونجه خښته باندې شاوخوا ورته خښت پاش سوې ده او دې حوض کې به د دوبي په موسم کې اوبه وي یا د اوبو څخه به ډکېدی. بیا دا زیرزمیني خپل بادوانونه هم لري چې کله چې به د بادوان په ذریعه باندې زیرزمینۍ ته باد راتلی نو دلته بیا داسې یخه فضا یا یخه هوا جوړول او تر څنګ هر طرف ته هم بیا ځینې بادوانونه وو چې هغه اضافه هوا به بیا پر هماغه تلل او تر څنګ د دې کور د میناتوري په چونه موادو او په هګیو په موادو یا ژړ یا سپینو موادو باندې د دې په میناتورۍ کې استفاده سوي دي چې بیا وروسته هغه میناتوري په ګچو باندې پټه سوې ده. دا ځکه چې نو هغه میناتوري بیا د وخت په تېرېدو سره تخریبیږي. کله چې موږ یو لرغونی ځای دپاره عملا یا اوس مهال د ترمیم کوم څه نه لرو په لاس کې، نو هغه بیا د ګاچ یا د ګل په وسیله باندې هغه پلستر و، ځکه چې هغه بیا هغه میناتوري یا هغه لرغونی ځای او پخوانی نقش چې دی هغه ژغوري ساتي. تر دې وړاندې په خپله د احمدشاه بابا د کورنۍ څخه فکر کوم څوک پکښې اوسېدل او اوس یې د استملاک چارې بشپړې سوي دي، په کوم حالت کې اوس پاته دي؟ بلکل دا چې تقریبا د 4 یا 5 کلونو څخه را شروع د دې دغه استملاک چارې روانې وې چې بالاخره په 98 کال کې فکر کوم د دې دغه استملاک چارې بشپړې سوې او هغه مالکین چې هغه څوک چې په دې کور او تر څنګ نورو کورونو کې هم دلته څوک اوسېدل هغوی دغه کورونه تخلیه کړي دي، یعنې هغه وتلي دي. دغه په مجموع کې د احمدشاه بابا کور او ځینې نور لرغوني کورونه هم د دې موجود دي. دا چې تقریبا ټول 1000 متره مربع مساحت لري، دا د ښاروالۍ د طرفه دا استملاک سوه. دغه کورونه چې تقریبا 9 کوره پکښې لرغوني دي او ترڅنګ یو مسجد د احمدشاه بابا خپل پخوانی مسجد هم دی چې تقریبا ټول 8 تاریخي ځایونه په دغه احمدشاه بابا په کور کې موجود دي. نو دا چې د تیر کال د
د 1999 کال کې د واحد عملیاتي انجنیري ټیم کندهار ته راغلی و. اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغوی سره همکاري وکړه څو دغه لرغونی کور دغه لومړنۍ سروې او براور بشپړ کړي څو په راتلونکي کې د دې هغه د اساسي ترمیم چارې مخته ولاړې سي. بیا په تیر د ژمي څخه مخکې د مني په موسم کې موږ او ښاروالۍ تصمیم ونیوی څو د احمدشاه بابا ټول کورونه چې استمرار شوي دي ټول خو 18 دي، بیا په دې کې هغه کورونه چې پخواني دي هغه مو ګل او پلاستیک کړل څو هغه تخریب نشي، ځکه چې هغه اوس هم بس کله په عابده باندې چې وخت یې هغه خپل استقامت د لاس ورکوي، نو هغه باید وخت پر وخت ورغول سي. دا چې موږ چې کوم وخت چې د دې هغه رسمي چارې د ترمیم خلاصیږي هغه ابتدایي چارې ترسره کېږي، موږ باید د اوسني تدابیر ولرو. د ژمني چې تېر ژمی خو بارانونه نه وو، خو بیا هم موږ هغه ژمني تدبیر ورته درلودی او ژغورل سوي دي. نو انشاءالله اطلاعات او فرهنګ ریاست، ښاروالي او اړوند ادارې هڅه کوي څو د احمدشاه بابا هغه کورونه چې د احمدشاه بابا د کور تر څنګ هغه 8 کورونه یا 7 کورونه چې دي هغه وساتي او نور هغه نوي کورونه هغه تخریب کړي. د مقبرې په اړه که یې راته ووایاست هغه هم ساتل شوې ده وخت پر وخت توجه سته چې تخوا ورته کېږي؟ بالکل. د احمدشاه بابا مقبره چې تقریبا 4 کاله تر 15 کاله پورې مخکې هغه یو ځل په اساسي ډول باندې ترمیم شوې ده. په هغه کې ځینې میناتورۍ چې د وخت په تېرېدو سره خراب شوي وي نو هغه په اساسي ډول ورغول شوې، تر څنګ د کاشي و د اصلي سنتي کاشي د مقبرې او د مقبرې د ثانیوي خښت فرش یا ډبر فرش ورته وایي، هغه ځینې نور هغه ځایونه چې ترمیم ته یې اړتیا درلوده هغه په اساسي ډول ترمیم شوي دي. نو اطلاعات فرهنګ ریاست او اړوندې ادارې کوښښ کوي څو هغه لرغونې ابدې چې هغه د تخریب په حال کې یا بیا ډېرې مهمې لکه د احمدشاه بابا مقبرې هغه وخت پر وخت د هغه څخه مراقبت کوي او هغه رغوي. نو اوس هم موږ کوښښ کوو او وزارت ته چې تقریبا کال یا 2 کاله وروسته بیا هم په اساسي ډول باندې کوم ځایونه چې ترمیم ته اړتیا لري هغه ترمیم. د وخت راکولو څخه مو ډېره زیاته مننه ښاغلی څپن صاحب، تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. د بابا رحمت الله علیه روح دې ښاد وي. موږ د ښاغلي څپن صاحب سره د ستر امپراتور احمدشاه بابا د کور او مقبرې په اړه باندې بحث درلود. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکاران ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وخت.